السلام علیکم مینوالو یو ځل بیا په خپل پروګرام کې زه تاسو سره مخامخ نیغ په نیغه ماته مخامخ سهیل ننګیال صاحب او شمشاد علي شمشاد صاحب او زمونږ ګران رور اشفاق چونکې هغه راغلی دی د مردان نه او نن زمونږ خواته راغلی دی نو هغه ته مرکلی ویم او اشفاق بھائی زه خو یم ټایم نه ضایع کوم دا خلک خبرې نه خوښوي ډېرې زیاتې نو بس کلام نه به شروع کړم وایي ګودر ته ځي خو د نواب د لور په چال روزي ګودر ته ځي خو د نواب د لور په چال روزي لکه دعوه چې د خدایۍ کوي د جال روزي داتې شونډې دې سرې کړي دي په ټک مازدیګر داتې شونډې دې سرې کړي دي په ټک مازدیګر او ما ګنې ویل چې د خامار د خولې نه لال روزي او د جومات لاره ورته مه نیسئ یقین مې نشي د جومات لاره ورته مه نیسئ یقین مې نشي د کلیسا نه به د دې د ور بلال روزي او د هغه کام زلمي به جنګ ته ځي د چا په دوا د کوم اولس پیغلې چې کور نه په مسکال روزي ډېره مننه وایي د هغه کام زلمي به جنګ ته ځي د چا په دوا د کوم اولس پیغلې چې کور نه په مسکال روزي زما د مرګ نه پس په دغه الزام لګي پته زما د مرګ نه پس په دغه الزام لګي پته د زوړ صندوق نه به مې ستا د لاس رومال روزي ډېره مننه او پیره په دې تعویض مې کار نه کېږي بلو لیکه پیره په دې تعویض مې کار نه کېږي بلو لیکه زمونږ په چم کې جادوګرې د بنګال روزي او زمونږ ورځ په ورځ تنګېږي د نستۍ کورونه د زورورو خلکو لارې ته دیوال روزي ډېره مننه او ډالر بدنام دی چې ډالرو قتل عام کړی دی ډالر بدنام دی چې ډالرو قتل عام کړی دی اوس چې تفتیش کېږي نو شاته یې ریال روزي او دغه چې چغې وهي دې خلکو نه هېڅ نه کېږي دغه چې غلی ناست دی دکې به کمال روزي دغه چې چغې وهي دې خلکو نه هېڅ نه کېږي دغه چې غلی ناست دی دکې به کمال روزي او کاڼه پې کېدی د منظر د مرګ تپوس مه کوئ ما ته معلومه ده چې ټول به کلیوال روزي ډېره مهرباني چې ډېره مننه تاثیر صاحب سره خبرې وکړه په لاړ شم او شمشاد صاحب اجازت یو بل کلام وایي د بندګۍ نه مې تندي وساتل د بندګۍ نه مې تندي وساتل مونږ په دوکانو خپل بچي وساتل چې په اوږو به یې بازان کېناستل وطن کې هغه خلکو سپي وساتل ډېره مننه چې د پلار پټکې مې درته شال کو لیلا مونږ روایات د کور ژوندي وساتل خلکو جانان پسې جانان بدل کو مونږ خو خانانو ته پټي وساتل ډېره مننه جي او تاسو ګلونو سره لوبې وکړي ما په لستوڼي کې ازغي وساتل پاس ته پې زلفې خاماران دې رکل په کوم هنر دې اننګي وساتل او خلکو خوبونه په سنګلو کول مونږ په سنګلو کې بنګړي وساتل هوش مې په مستو پیالو سپارلو په لیونو مې لیوني وساتل ډېره مننه جي او چې ورېدې به د هر ګل په وجود په داسې اوښکو مې سپرلي وساتل او څه خو به وي که نه پتا کې اشنا منظر د ځان سره سړي وساتل ډېره مننه جي ډېره مننه اخري یو وړوکی غونډه نظم دی خو دا ما په هغه تناظر کې لیکلی دی چې کله یوې زرې د دې وخت خدایان د دې ځمکې د واړه خدایان بلکل بېواره بې خطا کړل او په چل نه پوهېدل لار ته خطا شوه د سرمایي د خدایانو نه لار خطا شوه او د سرمایي بوتان ځمکې ته راپرېوتل دا ما په هغه تناظر لیکلی دی چې دا د ځمکې پیغمبران دا نازل شوي دا د لندن نه او دا د یو ځای نه بل ځای نه نازل شوي پیغمبران دې خلکو وار خطا شو هغې یوې زرې ته چې څوک ورته کورونا وایي څوک ورته څه وایي نو ما په هغه تناظر لیکلی دی نو په هغه تناظر دی ورته خلک وګوري وضاحت مې ځکه وکړو چې دا خلک ګوري نه خو بس بیا فتوې راتړي نو دا لږ دی په دې باندې سوچ وکړي وایي ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده ای د خپل وخت ماده پرسته بت پرسته بنده د سرمایې د سور حرم بربنډه مسته بنده د عقیدې پړې د اوښلې دل کعبه پرېوته ستا د غلاف نه یو 13مه سپاره پرېوته ډېره مننه ستا په مذهب تورې نسکوري دي خطره کې پروت دی زلمی په شنه شونډه توکل دی وسوسه کې پروت دی خدای دې بوډا شو احکامات زړه کې لار نه کوي پنځم کتاب دې ګونګې شوی دی اظهار نه کوي د سرمایې خدای دې پاگل شو جاړي سر ټکوي مغرور قانون دې د غلام د سالې ور ټکوي په سور جنت کې د ماتم د ځان نه ځان هیر دی د هوسناکو فرښتو نه د خپل شان هیر دی او پنګې بېزوره شوې قارون ته قانون لاس واچول ستا د کمزوري پیغمبر نه خپل کردار خطا دی زره راپاسېده د غرونو حوصلې کېناستې ویښتې سپین شول ستا د کلي د خدای وار خطا دی په لوی دربار کې د عظیمې فیصلې وړې شوې ستا د بچو پر وردګار کې حوصلې زړې شوې
د سرمایې په مدینه کې د زلزلې تیریږي د عقیدې په سپین حرم د حادثې تیریږي خدای د زیار شوی دی په مخې کرښې ځي او راځي د خپل نظام د چلولو هیڅ هنر نه ورځي د جادوګر نظام خالق د دواړه لاسو تړل چې بندګي ځان کې پیدا کې هیڅ منتر نه ورځي ورشه لاس ورکه ګني خدای کې د صفات نه دي جامې د لاسو نه پریوزي شرابي مړ نشي $100 د سر نه صدقه وباسه دا نیم چې مړ دی نیم ژوندی دی دا بیخي مړ نشي اوس هم سلاډ راغلی نه دي که توبه وباسي ما به بنده نه ګڼي سر د پاسه سر به مني دا خپل کافر خدای د خبر که پیمانه وینو د جلالي اسمان د بل جلال هنر به مني ستا د نظام د پاسه بره بل اختیار هم شته چې کائنات چلوي داسې یو دربار هم شته ستا د غټ سر د پاسه سر هم شته سردار هم شته چې زور او زر نه مني بل پروردګار هم شته ګنې ستا لاش په دغه ګنې ستا لاش په ستا د دغه سور جنت کوڅو کې ستا په سړه روټۍ لوی شوي څو بندیان راکاږي ګنې ستا لاش په ستا د جوړې سرمایې په غره کې د جلالي خدای اوږې تږي څو کارغان راکاږي تاسو به څه کوئ که ستاسو د خدای زور وبشي د یو 13مې سپارې نه مې الفاظ ووځي تاسو به بیا چېرته ځئ بیا به سوال د چا نه کوئ که ستا د خدای د خولې نه یا خدایه اواز ووځي او تاسو به چېرته بیا د خپل مذهب مکه جوړوئ تاسو به بیا څه کوئ چا نه به کعبه جوړوئ د سرمایې په کوم بګوان به عقیده جوړوئ دغه مو وخت که د خدای سره رشته جوړوئ دا په پردي بادونو مست خدایان کمزوري خدایان اوس خو معلومه شوه چې مرګ نه مو ساتلی نه شي دا شرابي خدایان بربنډ او لغړ شوي خدایان په خپله پټ نه دي نو تاسو پټولی نه شي د سرمایې د زنکدن نه ګیر چاپېره خلکو د تکبر د سر اسمان مې پرېوتو واله دی کفن تیار ساتئ لحد په جهنم کې جوړ کئ بت مسلمان شو کافر خدای د ماتېدو واله دی یوې ذرې ته مصنوعي قدرت په ځای مړ شي کیدای شي نن مو د شیشو اسمان کې خدای مړ شي ډېره مننه چې ډېره مهرباني یو جهان مننه مینهوالو السلام علیکم السلام علیکم منظر سے چې کوم کلام تاسو تړوان دی نو تاسو دې ته سوچ وکړئ نو په دې باندې خبره نه ده پکار خدا هغه دنیایي خدایان یادوي بالکل بالکل جی کوم ځان ته چې ځان ته سپر پاور یې نه هغه د خدای مخې ته هغه بالکل بې بس او چې ځان ته سپر پاور وي لکه مثلا امریکا به زیاده کم تر نن پورې هغه کاروبار نشي کولی تر نن پورې هغه فلاپ تی پدې شي تر نن پورې د هغه تول پیدا نشو نو دا د الله پاک لوی شان نه دی بالکل هغه ته خپل جلال نه خېلو بالکل او دی پکې بیا دعوت او چلو چې بالکل راشه مقدا اوس راشه کني بیا وسنی شي بالکل ډېره مننه ډېره مهرباني یو جهان مننه